مېرمن نغمې یو ځل بیا زړونه ګټلي. ښاپیرۍ نغمې د ملي شهید ګیلمن وزیر له مور او زوی سره لیدلي دي، خو مېرمن نغمه ولې د ګیلمن وزیر کور ته ورغلې وه او په دې لیدنه کې ښاپیرۍ نغمې د ګیلمن وزیر زوی ته څه وویل. ویډیو تر پایه وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د پښتو ژبې مشهوره او نوموتې ښځینه سندرغاړې ښاغلې ښاپیرۍ نغمه له اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا پېښور ته تللې ده، خو دا ځل د یو کنسرټ لپاره نه بلکې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ګیلمن وزیر پلویانو د زړونو ګټلو لپاره تللې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو خبر ورکړی چې پښتنه سندرغاړې او د بر وطن ملاله ښاپیرۍ نغمه د ملي مبارزه او د پښتنو د حق غوښتنې د کړاو لرونکې لار ستر شهید ګیلمن وزیر کور ته تللې ده او د هغه له زوی سره یې د لیدنې سربیره د ګیلمن وزیر د نشتون په غم کې غم شریکي هم کړې ده. که تاسې سره پوښتنه وي چې ولې ښاپیرۍ نغمه د ګیلمن وزیر کور ته تللې ده، زه به یې در ځواب کړم. کله چې ګیلمن وزیر شهید شو نو 2 ورځې وروسته ښاپیرۍ نغمې په یو ویډیو کلیپ کې ژمنه وکړه چې د ګیلمن وزیر کورنۍ لپاره به مرستې راټولې کړي او هغه و چې خپله ژمنه یې پوره کړه. ښاپیرۍ نغمې نن 1.5 لک امریکایي ډالر راټول شوې مرسته نن رسما د ملي شهید ګیلمن وزیر مور ته ورکړه او له هغې سره یې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دې مرستو لړۍ به همداسې جاري وساتي. د ګیلمن وزیر مور بیبي او ټولې کورنۍ د ښاپیرۍ نغمې د دې نیک اقدام مننه او قدرداني وکړه او هغه ته یې له پاک رب العزت څخه د جنتونو او نیکې بدلې غوښتنه وکړه. خوږو ملګرو، تاسې د ښاپیرۍ نغمې د دې مرستې یو نیک کار په اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ یې کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.